د اسد د څلرویشتمې په پیغام سره ډېر شکر ادا کوو چې خدای تعالی د حکومت راوسته او خدای تعالی دغه حکومت راوستی موږ ته ډېر خوشحاله یو له دې حکومت سره. خوشحالي اول دا ده چې امن ډېر ده. د زوی سر مې هم په امن کې ده، زما سر هم په امن کې ده چې هرې خوا ته ځو، که په شپه ځو که په ورځ ځو که هر وخت ته چې ځو بېغمه بېغمي ده. په جمهوریت کې ته دا زما سره ومنه، زما زامن چې به دلته رالو چې دا یو ساعت کې به ټلیفون بند شو زما به دوی په اندېښنه وه لکه مړ شي به وو. بیا په دې جمهوریت کې موږ د شپې چې به یې مریض راته پیښ شو بلکل نه سوی راتلی، د ورځې چې به راتلو بیا به دلته یو ساعت موږ پر دې زنجیرانو سره راګرځېدلي وو. چیرې ځې دا ولې مریض سوی ده، دا هغه به یا تر پاڼ لیدلی وي یا به تر دیوال لیدلی وي، څه به ویني ول دا وش سوی ده، په دې کې مرمۍ لګېدلې، دا له جنګي ساحو ته راوستلی ده. ډېر په زحمت وو. نو ښه ده پر بنده باندې هر الله تېرېږي. اوس له دغې پاتې سره موږ ډېر شکر د خوشحاله یو. له دې امارت له راتګه سره شکر د الحمدلله زموږ سر هم په امن ده، پیسې هم په امن دي، ناموس هم په امن ده او ډېر خوشحاله یو. زه ټولو مسلمانانو باندې دا غږ کړم چې دغه ورځې شکر ادا کړي. د دغې ورځې شکر که موږ ادا کړو، الله تعالی په خپله خدایي کې وایي چې زه نعمت په شکر ډېروم، نور به هم موږ ته امن ډېر شي، نور به هم موږ ته سهولیت ډېر راشي. اوس که مې زوی مکتب وایي، که مې کلیوال مکتب وایي، که په شپه ځي که په ورځ ځي، زما زامن ټول اوس لرې دي، په کاروبار اخته دي، ماخستن راځي. ما ټلیفون یقین ومنه نه ده پسې کړی. ولې دا زړه مې دی بېغمه ده، ډاډمن یم چې انشاءالله تعالی اوس امن ده. که کندهار ته ولاړ شي که کابل ته ولاړ شي، نه چا پر لارې کته کړی ده. پخوا په جمهوریت کې داسې ډېر وختونه رالو چې دغه کم هلکان به یا له موټرو شوه کېدو یا بیا پتې ورکې وې، تر اوسه پورې هم ورک دي، یا په پوستې والا به ولي وو. له هغه څخه موږ ډېر ناراضه یو. الله تعالی دې بیا دغسې نظام لکه دا تېر شي سو بیا پر افغانیانو نه راولي. او دغه نظام چې راغلی د دی ډېر شکر موږ ادا کوو. د ټول وخت دپاره دې خدای پاک زموږ روزي کې او الله تعالی دې نور هم برکت او خیر پکې دي چې موږ دغه په امن کې وساتي. پتې له ورځې ټولو افغانیانو ته مبارکي ورکوم.